دا ډیره بده ده چې د استرالیا په یو مشهور او ستایل شوي پوځي پورې تړلې اوازې دې دومره اوږدې شي. استرالیایان باید د رابرټ سمیت په اړه حقیقت واوري. رابرټ سمیت له 3 کلونو راپدې خوا پر جنگي جرمونو تورن او د پولیسو لخوا تر پلټونو لاندې دی. سمیت په څو ځله ویلي چې داسې هیڅ کار یې په افغانستان کې نه دی کړی چې دی یې له خلکو پټوي. خو نن موږ داسې معلومات په ډاګه کوو چې ټول ملت به حیران کړي. په دې معلوماتو کې د سمیت د هغو هڅو په اړه معلومات درکوو چې د خپلو شواهدو د ختمولو لپاره کړي دي. د سمیت هغه ګواښونه هم پکې شته چې شاهدان یې ګواښلي ترڅو شاهدي ورنه کړي. 6 منټ په ګډه سیډني مارنینګ ایج او 60 منټ په ګډه ترسره کړې ده. ځینې غیر اخلاقي او ویرونکي صحنې هم پکې دي. آیا تر دې هم زیات شجاعت؟ استرالیایي ځواکونه او په افغانستان کې هوایي عملیات. دا زړور ځواکونه خپل ځانونه قربانوي ترڅو دشمن مات کړي او عام بې ګناه خلک وژغورل شي. استرالیایي ځواکونه غواړي چې خلک په افغانستان کې د دوی د شتون په اړه یوازې همدا انځورونه وویني. موږ د افغانستان د پیښو یوه بله ننداره درته وړاندې کوو. هغه روایت چې زیاتره فوجیان یې خپرېدل نه غواړي. تر پښو لاندې قانون او تر دې هم بدتر. د دوی ټولو ترمنځ تړون و چې هر څه کوو خو په هیڅ صورت کې افشا کوو نه. نه، زه به هغه څه وکړم چې په وس مې پوره وي. ته فکر مه کوه، هغه به زه ټوله په خراب کړم. دا ټول همدا خبریالان دي. قسم درته کړم چې همدا مې د ژوند موخه ده. خو څومره چې ځان هوښیار باله همدومره سخت ناکام هم شو. پنځه کاله مخکې هیڅ چا هم دا فکر نه کاوه چې استرالیایي ځواکونه به دومره کم عقل شي چې جنگي جنایات ترسره کړي. د هغو خونړیو پیښو روایت چې له افغانستان څخه راغلي هیڅ کله هم د هېرېدو وړ نه دي. نو په همدې خاطر فوجي پلټونکي وګمارل شول ترڅو شواهد راټول او شکمن کسان په ګوته کړي. یو پخواني فوجي له خپل شهرت څخه په استفاده د مجرمینو له نوملړ څخه ځان وایست او د ځانه د هر چا شک لرې کړ. دی وایي څه چې تیر شول هغه هیر شول ولو که هر څومره بد هم وي. د سیډني مارنینګ 60 منټ او ایج لخوا ترسره شوي څېړنې په ډاګه کړې چې سمیت د خپلو جنگي جرمونو د شواهدو د نابودۍ هڅې کړي او خپل ټول شاهدان یې ګواښلي ترڅو حقیقت پټ پاتې شي. ملګری، دا ټول به زه ورکوم او ما لوز کړی چې دا کار به زه کوم. د دې ملي شرم د رسوایۍ کیسه ډېره عجیبه ده. د یوه کوچني کور په حویلۍ کې د لمر ختو پر وخت د ماشومانو د خوراک په یو کوچني بکس کې د کمپیوټر یوزبیانې پیدا کېدل چې په یوزبیانو کې یو څه شواهد وه ډېره حیرانوونکې پیښه وه. یو پخوانی عسکر یو کډی کني او دلته خپل شواهد په دې نیت ښخوي چې دا به څوک پیدا نه کړي. خو دی غلط و. دا عسکر بن رابرټ سمیت دی. په افغانستان کې د استرالیا یو ډېر مشهور سرتیری. تیر کال پلټونکو د معلوماتو پر اساس هغه یوزبیان او شواهد په لاس راوړل چې رابرټ سمیت د کور په حویلۍ کې ښخ کړي وو. څه چې دوی پیدا کړي ډېر حیرانوونکي دي ځکه په دې میموریو کې د هغو موادو یوه برخه شته چې د کلونو راهیسې له پلټونکو څخه غیب شوي وو. نه یوازې دا چې خلک به حیران کړي بلکې دا پوښتنې به هم راولاړې کړي چې آیا رابرټ سمیت د استرالیا قانون ته ژمن سرتیری و؟ که ځواب نه وي نو ولې؟ په دې یوزبیانو کې هغه څه موجود دي چې انسانیت ورته حیران پاتې کیږي. د رابرټ سمیت او د ملګرو په سلګونو غیر اخلاقي انځورونه پکې موجود دي چې ځینې یې د افغانستان په جنوب کې اخیستل شوي دي. د پنډې ښځې مټې تر نامه لاندې د داسې میلو انځورونه پکې دي چې د شرابخورۍ شرموونکې صحنې پکې ښکاري. خو ځینې انځورونه بیا د جنګ د ډګر دي او په دې انځورونو کې هم هغه انځورونه شته چې د پر ټولو ناوړه کړنو دلیل ګرځېدلی شي. موږ دا انځور کریس پاري ته چې د پوځ پخوانی مشر دی هم ورښکاره کړ. دا هغه سړی دی چې په 2012 کې د استرالیایي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. ښکاري چې د پر سترګو 2 سکې ایښودل شوي دي چې یوه یې د ځانګړو ځواکونو د سوغات سکه ده او دا بله د SASR د ډلې سکه ده.
Is there any excuse? آیا د دغسې کړنو دپاره کومه پلمه شته؟ No. یا څه ډول چې زما په یاد دی د جنوا په کنوانسیون کې داسې وویل شول چې د مړي په جسد مسخرې کول جنگي جرم دی. فکر کوم دا د امتیاز دپاره دوی کوي. څنګه د امتیاز دپاره؟ That means we're doing د امتیاز طلبي دا عمل د دې لپاره ترسره کیږي چې په وژلو باندې د انعام تمه موجوده وي. not on. Pictured along د دې مړي پر شاوخوا چې د کومو بوټونو انځورونه ښکارېږي هغه د بن رابرټ سمیت د ګزمې د ډلې دي. you led our military. تاسو د فوز مشر یاست. آیا دا تاسو ته سپکاوی نه دی؟ On any occasion where people behave like that, I find بله ولې نه په هر حالت کې چې خلک داسې کړنې کوي دا زموږ سپکاوی دی او زه فکر کوم دا هغه ټولو نارینه او ښځینه ته سپکاوی دی چې زموږ په فوز کې خدمت کوي. دا یو وحشت دی چې دوی کړی او دا د انسانانو کار نه دی. sense too that somehow these aren't human beings like the rest of us. Ben Robert Smith. بن رابرټ سمیت د ډیرو حکومتي پلټونکو اصلي موضوع ده. پر ده باندې دا تورونه له 2006 کال څخه تر 2012 کال پورې په بیلابیلو پیښو کې د بېوزلو افغانانو د وژلو له امله موجود دي. نو ته دی په جنگي جنایتونو تورنوې؟ بلې هو دی په ښکاره ډول دا ردوي چې د دې کوم جنایت کړی وي او یا دې پکښې لاس ولري. دی وایي چې د یوازې هغه څه ترسره کړي چې چارواکو یې کول غوښتل او له دې بغیر نور هر څه دروغ دي. 5 years ago, دا چې په افغانستان کې رښتیا څه پیښ شوي نو دفاعي ځواکونو یوه پلټونکې ډله وګمارل چې مشري یې جنرال پول بریټن کوله. دوی ټول هغه څوک چې شکمن او یا هم عیني شاهدان وو مجبوره کړل تر څو رښتیا ووایي. everything they knew. But خو بن رابرټ سمیت شواهد د خپل کور په حویلۍ کې خښ کړل او په دې سره یې قانون ځان ته تابع کړ. in his backyard, This inquiry needed the utmost transparency. دا پلټنې باید ډېرې رڼې او قانوني وي. دوی باید په سمه توګه کار وکړي او ټول ستا شواهد راټول کړي. دا خبره ډېره ویرونکې ده چې په پوځیانو کې د جنگي جرمونو د پټولو دود عاموي. By someone is absolutely horrifying. د سترې محکمې پخوانی قاضي انتوني وایي چې ما په ټوله ژوند کې دا نه دي اورېدلي چې یو اتل دې د کوچنیانو د ډوډۍ په بکس کې شواهد پټ کړي. child's lunchbox. The ultimate offence is attempting to pervert the course of justice. ډېره د شرم خبره دا ده چې د عدالت پلي کېدلو مخه نیولې ده. د داسې کړنو له امله پر ده باندې 10 کاله بند هم راتللی شي. Under the Crimes Act, Commonwealth. د داسې یو سړي د رواني حالت په اړه ته څه وایې چې هغه د کور په حویلۍ کې شواهد پټوي؟ In his backyard. I don't know the man, but why would he do it? Well, if it's زه خو دا سړی نه پیژنم او نه پوهېږم چې ولې یې داسې کړي. خو که ده د پلټونکو څخه د شواهدو د پټولو هڅه کړې وي نو په ډاګه ویلی سم چې ده د عدالت مخه ډب کړی او د څېړنو نتایج یې ګډوډ کړي. outcome of the inquiry. Looking at this grisly photo, دې شواهدو ته په کتو واضحاً معلومیږي چې رابرټ ولې د دوی د پټېدو اړتیا لیدله. د دغه افغان تر وژلو 2 ورځې وروسته دوی د افغانستان په جنوب کې یوه بله میله جوړه کړه. په تصویرو کې ښکاري چې دوی په دې میلو کې څه کول. it's here. هر څوک واضحاً لیدلی شي چې دوی څومره بې نظمه او بد اخلاقه وو. د رابرټ سمیت یو نږدې ملګری د ادیانو د سپکاوي تحرکات کوي خو دی په دې اړه هیڅ فکر نه کوي چې دا کار د افغانستان په څېر یو ځای کې څومره غیر عادي دی. په یو بل انځور کې ښکاري چې همدې فوجي د دار پړی په خپل لاس کې نیولی دی. دا زموږ د هیواد نمایندګي نه کوي نه دوی زموږ د ډلې نمایندګي کوي. دوی د کلوکلیکس کلین یعنی د ادیانو ضد خلک دي. Ku Klux Klan. If you look د تصویر په دې برخه کې لیدل کېږي چې یو فوجي صلیب ته اور اچولی. holding a burning cross. Even worse. دا ډیره بده خبره ده او دا ډیر ناوړه کارونه دي. فکر کوم دا د ټولې رهبري ناکامي ښیي او د ټولو هغو خلکو ناکامي چې دا خلک یې په نمایندګي هلته تللي دي. او دا خو بیخي بد کار دی چې بیا خپل شواهد هم پټوي. It's concealed evidence. At the back of the group, د دې ډلې په پای کې بن رابرټ سمیت هم ولاړ دی چې خاندي او د ده ملګري د ده مخ ته د لرګي صلیب سوځي. تر ظالمانه عملیاتو وروسته په قرارګاه کې داسې غیر اخلاقي میلې جوړول او ګډوډي کول یوه عادي خبره وه. خو دا چې بن رابرټ سمیت دا عکسونه ښخوي دا بیا یو بل ناوړه څه ته هم اشاره ده
داسې ښکاري چې عسکر ښه پوره نشه دي، ځینې یې بربنډ دي او نور باقی وهي او بولې کوي. Disturbing په ډېر تعجب سره چې په دې ډله کې لوړپوړي قومندانان مشران هم شامل دي. on the filth. In this په دې انځور کې د دې قرارګاه یو لوړ رتبه قومندان ښکاري چې د یو فرد سره په جنسي حرکات اخته دی. دا کار تر خپل لاس لاندې یو افسر سره کوي. دا اوس د کم معیار سره برابر کړي دي. که د دوی په کړنو موږ خبر شو نو دا ډول خلک به ژر تر ژره د وظیفو څخه برطرفه کړو او دغه څه چې اوس زموږ په فاوز کې کیږي دا ډیر د شرم خبره ده. دا د هغه څه نمایندګي نه کوي څه چې د استرالیا خلک غواړي او استرالیایان د IDF څخه ډیره تمه لري. دغه ډول کړنې موږ په هیڅ ډول نشو زغملی. We could condone in any way. nor would this پر دغه ډول پیښو هم سترګې نشي پټېدلی. دا یو افغان دی چې یوه پښه یې پلاستیکي ده او د دې مرګونې ډلې لخوا قتل شوی دی او دلته بیا قومندانان او عسکر د هغه په پښه کې شراب څښي. بن رابرټ سمیت د هغه چا سره خاندي څوک چې په همدې پښه کې څښل کوي او تر ټولو بده لا دا چې ادعا کیږي دا د پلاستیکي پښې خاوند د رابرټ سمیت لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوی دی. the prosthetic leg. خو دی دا تورونه ردوي مګر د پولیسو پلټنې لا روانې دي. These are the photos. دا هغه انځورونه دي چې د دې پلټنې څخه پټ کړل شوي وو. Inquiry. Yeah. All that material. بلې هو دا ټول باید راوړاندې شوي وای ځکه چې د همدې له مخې ښکاري چې د جګړې په ډګر کې څه کېدل خو د دې پلټنې څخه د دې ټوکو پټول یو نامناسب کار دی. And dealt with. It's not appropriate and it's not us. بن رابرټ سمیت یوازې د ډوډۍ په دې بکس کې د دې انځورونو د پټولو په هڅه کې نه و. Was intent on hiding. Ben Robert Smith served بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د 2006 کال څخه تر 2012 کال پورې ډېرې دندې ترسره کړې دي. کله چې دوی له هغه ځایه راستانه شول نو رابرټ سمیت تر ټولو ډېر ستایل شوی فوجي و، یو ملي شخص او ټاکل شوی و چې د هیواد په سطحه د دې کال غوره شخص شي. Your Excellency, I present to you Corporal Benjamin Robert Smith, awarded the Victoria Cross. but soon he would face خو سمدستي د هغه د اتلولۍ په اړه پوښتنې راولاړې شوې. په 2014 کال کې د جنگي جنایتونو د څېړنو یوه کمیټه وټاکل شوه او سمدستي د رابرټ سمیت د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه پلټنې شروع کړې. in serious wrongdoing. By June په 2000, 2013 کال کې د جون په میاشت کې دا ادعاوې تر عامو خلکو هم ورسېدې. رابرټ سمیت په غوسه شو او د انتقام اخیستلو په لټه کې شو. ټول خلک زما پر ضد او د دوی پر ګټه اخته دي. د رابرټ د مرګ یې اورېدلي، ورسره ګورم به. secret د ایج ورځپاڼې لخوا موږ ته یوه پټه ثبت شوې مکالمه په لاس راغلې ده چې پکښې دا معلومیږي چې رابرټ د ځان سره څه فکرونه لرل. په دې سره دا معلومه سوه چې د ده تړاو د چا سره دی. سیګنال، واتساپ او ټلګرام فکر کوم ښه وي، ټول محفوظ دي او استخبارات یې نشي کشفولی. it's clear دا معلومه ده چې د هر هغه څوک له منځه وړل غوښتل چې د ده شهرت ته خطر درلود او په هغو کې د خپلې ډلې د غړو، سیاسیونو او خبریالانو نومونه اخلي. اوس خبره شخصي شوه. اوس به زه هر هغه څه وکړم چې په وس مې پوره وي. زه به دوی ټول تباه کړم او په دا ټولو خبریالانو پسې یم او اوس مې دا د ژوند یو مهم هدف دی. in the recordings په دې خبرو کې رابرټ دا هر څه ډېر په جرأت سره وایي ځکه چې د ده تر شا د یوه ډېر زورور شتمن لاس دی، موګل کیری سټاک. jokes. The billionaire په 2014 کال کې د چینل 7 مشر او بیلیونر د اجرایه رئیس په توګه ګمارلی و او رابرټ سمیت د ده په مالي زور دا هر څه ترسره کول. his opponents would back off. ما دا ټول مصرف په خپله نه سوی پوره کولی. بیا کیري مرسته راسره وکړه. په همدې خاطر اوس دوی په ځان پورې حیران دي چې د خپل د بانک اکاونټ د همدې کار دپاره په کار واچوو. کیری په رښتیا هم چې یو سخي مشر دی. د خپل ملګري سره د جنگي جرمونو د څېړلو پر وړاندې هم مرسته وکړه. Inquiry. ما په اول کې استعفا ورکوله خو ده منع کړم. ډېر ښه کار هم وشو ځکه کیسه په ښه توګه د تړلو دروازو تر شا تېره شوه او دوی په دې ډېر خوښ هم وو ځکه څه یې چې غوښتل په لاس ورغلل.
خو آیا رابرټ سمیت کیري ته هر څه په ډاګه ویل؟ موږ ته هغه شواهد هم په لاس راغلي چې دی په دې هڅه کې و چې خپل شهرت وساتي او د هغه شاهدانو خولې وربندې کړي چې د ده په اړه یې شاهدي ورکولې. دا یو داسې قصه ده چې په اسانه د چا زړه ته نه لویږي، خو څه چې موږ اوس بیانوو دا ښکار کوي چې بن رابرټ څومره یو مکار شخص دی. په 2013 کال کې یو افسر وغوښتل چې ټاکل سوي کمیټې ته شواهد ورکړي، خو دته یو ناولده لیک راغی چې دته یې د خولې بندولو امر کړی و. ته یوازې یو فرصت لرې چې ځان وژغورې. دا په یاد ولره چې دا موږ نه هیروو. تاوان به وکړې. ځینې شیان سته چې موږ فکر کوو په استرالیا کې به نه پیښیږي، مثلا لکه په دا ځینو مافیایي فلمونو کې چې راځي. خو که داسې یو څه پیښ سي نو دا د دې ښکارندویي ده چې دلته یو ډېر مفسد عدلي سیستم دی، او یا د دې ښکارندویي کوي چې په دې سیستم کې ډېر شریر کسان شته. پخوانی قاضي انتوني ویلي وایي که چیرې د شاهدانو تهدید ثابت شي نو دا یو بل ډېر شدید جرم دی. د عدلي سیستم د هغه چا پر وړاندې چې شاهدان تهدیدوي ولې داسې پټ ښکاري؟ د حقایقو د لټون احتمال به په بشپړه توګه له منځه لاړ سي، ځکه که چیرې شاهدان نابود سي نو خو دا خو خپل لاس کې د عدالت اخیستل دي. په 2013 کال کې پولیسو پلټنه پیل کړه ترڅو پیدا کړي چې د لیک تر شا څوک دی، خو پایله یې ونه مونده. زیاتره خلک په دې باور دي چې پولیس د لیک تر شا په ټول حقیقت خبر دي. د دوی خبرې ډېرې عجیبه دي. دوی وایي دا لیک بل چا نه بلکې خپل رابرټ سمیت ولیکه. کاغذ یې راونیو، د 7 چینل په اداره کې یې چاپ کړ، مهر یې کړ او د لیږلو لپاره یې له یو بل چا سره خبره وکړه. هغه نفر دا لیک د نیو ساوت له ډاکخانې څخه مطلوب شاهدي ورکوونکي ته استولی و. یو ناپېژان د لیک په منظم ډول ترتیب شوی او لیږونکی هم مجهول. دا په څه دلالت کوي؟ معلومه خبره ده، په دې دلالت کوي چې د پر جرم د شهادت مخه ونیول سي، پلټونکو ته به لاس ورنسي. دا بیخي یو پست کار دی. خو دا لنډغري یوازې همدومره هم نه وه. کله چې دا پلټنې ګرمې شوې یو نامعلوم شخص پولیسو، میډیا او سیاسیونو ته شکایتونه پیل کړل. هغه دوی ته خبر ورکړی و چې د SAS د ډلې یو غړی د ډلهییزې وژنې هوډ لري. د لاس ویګس تر ټولوژنې یوه ورځ وروسته د دې پیښې تړاو د AAP له یو کمیسار سره څرګند شو. په دې اړه AAP هیڅ هم نه دی کړی. د عامه مسؤلیت په پار د دې وخت ډېره حساسه او حیاتي موضوع ده. موږ د SAS دا شاهد نشو معلومولی، خو د هغه په نمایندګۍ ګریک بانز داسې وایي که د لاس ویګس د پیښې په اړه راته ووایه پیښه څنګه رامنځته شوه؟ دا باید ومنل شي چې هغه معلومات داسې و چې یو څوک راځي او په دې ځای کې خلک ولي او په لاس ویګس کې به یوه غمیزه رامنځته سي. زموږ په ټولنه کې دا ډول جدي ادعاوې ډېرې لیږي کېږي او بیا نو په یو چاپ سي داسې ادعا کول چې دی خامخا داسې یو کړنه کوي او باید دی د هغه پیښې په تړاو ونیول شي چې دا ناشونی. Possibly detained for a lengthy period. I mean, it's extraordinary. دې مجهول شکایت ته د پولیسو ځواب ډېر عاجل و. دوی د SAS د دې سرتیري پر کورنۍ چاپه ووهله. هلته هیڅ وسلې پیدا نه شوې او داسې هیڅ شواهد هم پیدا نه شول چې دی پرې مجرم ثابت شي. خو هغه شاهد تر اوسه لا په دې ډله کې کار کوي. د دې پوځي پر کورنۍ باندې د چاپې اغېز څه و؟ دا پیښه زما په ټول ژوند کې بې مثاله وه. دا چې ناببره پولیس راځي او دروازه درټکوي، په دې حتما یو څوک خفه کېږي او حیثیت خرابېږي. نو د هغه د شخصیت وژنې هڅه وه؟ د دې کار اصلي مقصد دا و چې د دې شاهد اغېز ور ختم کړي. ته څه فکر کوې چې دا کار به د چا په خوښه شوی وي؟
دا د هغه چا کار و چې نه یې غوښتل د دې شاهد شاهدي اثر ولري. بن رابرټ سمیت نو د دې خبرې تایید یوازې فدرالي پولیس کولی شي. 60 Minutes can confirm the militia 60 منټ تاییدولی شي چې د شاهد پر کور د چاپې وسلوال د رابرټ سمیت کسان وو او د هغه په امریه دا کار کړی وو. sources was acting on his orders. That's even worse than intimidating a witness. د یو شاهد تهدیدول خو تر هغه لا ډیره بده خبره ده. د یو چا زورول په دې خاطر چې هغه پلټونکو ته معلومات ورکوي، دا یو ډیره د حیرانتیا وړ خبره ده او ډیره زړه بوږنونکې خبره ده. او دا د هغه پولیسو بې ځایه مصرفول دي چې هغه په نورو اړینو پلټونو اخته دي. It means engaging the police to make inquiries and investigations when they don't have to. Concealing evidence, bearing evidence. د شواهدو ښخول، په لیک لیږلو د شاهدانو تهدیدول، د بې ځایه اوازو ګډول او د پولیسو مصرفول. ستا په فکر دا ټول کارونه د څه دپاره کیږي؟ This activity amount to, in your mind? Well, it suggests to me that if it could be demonstrated to be true, زما په فکر که چیرې دا رښتیا وي چې یو څوک یا ډیر خلک په دې کې ښکیل وي چې د پولیسو او د پلټونکو څخه معلومات پټوي، نو دا بیا یو داسې جرم او یو داسې عمل دی چې ټولنه په غوسه کوي او دا د پولیسو بیړنی عکس العمل غواړي چې دا پلټنې په سمه توګه بیا د سره تر سره. sort of behaviour which would outrage the community and require urgent police action to uncover it and investigate it correctly. The shameful د ښخ شوي شواهدو د راسپړلو شرم د شاهدانو د بې شرمانه تهدید رسوایي اوس د رابرټ لپاره یو نوی سرخوږی دی. د کلونو راهیسې دی د یوه بیلیونر په مرسته او ملاتړ ډاډه دی او هر څه چې کوي په کیسه کې نه دی. دا کاله خو بیخي ښه تېر شوي. The key question اوس پوښتنه دا ده چې اوس به پولیس څه کوي او تر څو به بن رابرټ د کیر سټاک له ملاتړ څخه برخمن وي. اوس د ده درواغ او بهانې کار نه کوي. have been laid bare. زه خو شکایت نه ترې لرم، زه یو ثبوت هم نه پرېږدم. فکر کوم اوس یو څه پر کیرې ګران شوی یم او که دی نه و نو له ده پرته به زه بې عزته شم. We can confirm موږ ته ویل شوي چې IFP اوس د رابرټ په اړه نوي معلومات خپاره کړي دي. که چیرې د IFP غړو ته کومه ستونزه پیښیږي نو دوی کولی شي د مرستې په پار له لاندې شمیرو سره اړیکې ونیسي. 628 036.